سلامونه ملګرو، هله دا ټول جوړ روغ صحتمند به وایه. متیلا زیرمال یم، یو ځل بیا راغلی د اکسل د یوې نوې ویډیو سره. په دې ویډیو کې مو تاسو په فورمولې باندې خبرې کوو. فورمولا نوم ډېر تاسو اورېدلی چې مایکروسافټ کې اکسل کې ټولې فورمولې دي او فورمولې ډېر زیات کار مو تاسو ته اسانه کوي که نه. نو مو تاسو باندې په دې باندې خبرې کوو چې فورمولا څنګه کار ترسره کړي او څنګه مو تاسو کولی شو فورمولې په خپله ولیکو. صحیح ده؟ ګوره زه تاسو ته دلته اول فورمولې ښیم چې فورمولې څنګه لیکل کېږي. ګورئ ساده فورمولې دي. ارتمټیک اپریشن ترسره کوي، یعنې ریاضیکي عملیات ترسره کوي، جمع کول، منفي کول، تقسیمول، همدارقم سهلی ضربول که نه. نو تاسو به یو سیل اکټیو کړئ، کلیک پرې وکړئ لکه دلته. نو مساوي علامه به خامخا تاسو لیکئ. چې تاسو مساوي علامه ولیکئ نو اشاره دې ته ده چې زه دلته یو فنکشن لیکم، یو کار لنډ غواړم ترسره کړم. صحیح ده؟ نو زه ورته وایم چې 3 جمع 4 متجمع. کله چې انټر ووهئ، انټر پریس کړئ، تاسو به دا جمع کړي وشول. او تاسو غواړئ ضرب یې کړئ، نو 3 ضرب 4 3 په 4 کې 12 کېږي. خو ګورئ ما مساوي علامه دلته نه وه لیکلې په سر کې. کله چې مساوي علامه ونه لیکې نو تاسو سره به د کار نه کوي، د یو نمبر دوی ته ښکارېږي. مساوي ولیکه 3 ضرب 4 انټر 12 شول. همدارنګه ته تقسیمولی هم شي، ته ورته ولیکه چې 3 تقسیم بر 4 خو مساوي به لیکې 3 تقسیم بر 4 0.15. نو دغه ډول تاسو اپریشن ترسره کولی شئ، منفي کول، ضربول، تقسیمول، هر څه. صحیح ده؟ ښه زه دا ایسته کوم، دا به زه یو ډیلیټ کړم د دې ځای څخه. ښه اوس دغه برخه ما څنګه تاسو ته راوړې ده. ګورئ مو تاسو 3 نفره لرو، یو خانمي، بل احمد، بل زیرمل. دی په 3 میاشتو کې کومه خرچه چې دوی کړې ده که نه، د اپریل په میاشت کې، د می په میاشت کې او د مارچ په میاشت کې، نو دا خرچې دوی کړې دي که نه. نو خان د اپریل په میاشت کې 3000 او د می په میاشت کې 1000 او د مارچ په میاشت کې دومره خرچه کړې. دا تاسو سره په اداراتو کې ډېر زیات کارېږي چې معاشات سیستم وي، همداسې نور سیستمونه وي. خو دلته تاسو څخه ټوټل غواړي. که تاسو ماشین حساب پرې راواخلئ او دا جمع کوئ چې د دې ټوټل څومره شو، هغه جمع څومره شوه، سم یې څومره شو، نو تاسو ډېر زیات زحمت کوي. دا خو 3 دي، تاسو سره په سلهاوو نمبرز وي، نو هغه چې تاسو دا رقم په ماشین حساب باندې کوئ، تاسو کار زیات سختېږي. زما نه څو ملګرو به ما ته زنګ وهلو چې داسې یو مشکل دی، کومه لنډه طریقه به وي او که به نه وي په اکسل کې، نو ما هغه طریقه ور وښودله. دوی بیا ډېر زیات خوشحاله و چې دا خو ډېره لنډه طریقه ده، نو ښه و چې راودې ښودله. زما کار ډېر اسانه شو ځکه زه په ماشین حساب باندې لګیا وم ورته. نو ګورئ تاسو فکر وکړئ، ډېر لنډه طریقه زه تاسو ته اوس ښیم. 3 کسان داسې لیکي چې مساوي، او دلته بیا څنګه لیکي، دلته دغه لیکي چې د دې کوډ چې کوم دی که نه EO دی. صحیح ده؟ دغه غواړو EO، بیا مطلب جمع په دې باندې کلیک وکړه، او بیا هم جمع، بیا په دې باندې کلیک وکړه. صحیح ده؟ او په دې ډول سره کله چې انټر کړئ نو تاسو سره دغه 3 سره جمع کوي. یعنې مطلب دلته کلیک وکړه، مساوي ولیکه. صحیح ده؟ نو راشه په دې باندې کلیک وکړه. کله چې کلیک وکړو بیا تاسو جمع پریس کړئ، بیا راشئ په دې باندې کلیک وکړئ، بیا جمع، او بیا راشئ په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې انټر ووهئ نو تاسو سره دا جمع کوي ټوټل. دا یې طریقه دی. خو زه نه غواړم چې دا طریقه تاسو ته وښیم، دا یو څه سخته طریقه ده. زه ولې تاسو ته اسانه طریقه نه ښیم. صحیح ده؟ اسان طریقه ته دې نه څه ډول ده. ګورئ اسان طریقه، کله چې په دې باندې کلیک وکړئ ته غواړئ چې د 300 ټوټل نمبر مطلب ته وښایي. صحیح ده؟ نو ته څنګه کوئ؟ ته به دې کلیک وکړه او راشه پاس ټبو ته. په دې ټب کې تاسو د فارمولیز په نوم باندې یو ټب لرئ، په دې کلیک وکړه. کلیک ته چې په وکړو راځئ به اټو سم ته د مجموعي علامت، په ریاضي کې ورته مجموعي علامه ویل کېږي. کله چې په دې باندې کلیک ترسره کړئ نو تاسو سره بای ډیفالټ داسې یو سیستم خلاصېږي. تاسو به نور به هېڅ هم نه کوئ، فقط انټر به ووهئ. چې انټر دې ووایو نو تاسو سره به جمع څنګه شي، دا ټول عددونه جمع شي. راځه غواړې د دوام جمع کړي، په دې باندې کلیک وکړه او انټر، او د بل کلیک، او بس جمع شول. تاسو څومره زر تاسو ته جمع کوي، په دې کې هیڅ غلطي نشته ده. که ته په ماشین حساب باندې لګیا وي کېدای شي دغه یو عدد څخه پاتې شي، زیاته څه ولیکل شي، کم ولیکل شي، نو ستاسو هغه جمع کول به ستونزمن وي او ستا په هغه کې د دقت وړ نه وي او ولې به غلطي رامنځته شي. خو دلته په دې کې غلطي نه رامنځته کېږي. مو تاسو رو دا رقم جمع کولی شو.
خو څنګه کولای شو کالم جمع کو. اوس دلته زه یو بل روخلم د هم د مطلب ټوټل په نوم باندې ټوټل ایکسپنس. دا زه په انګلیسي لیکم، تاسو کولای شئ پښتو یې ولیکئ، همداسې پریکټیس په خاطر زه په انګلیسي باندې لیکم. صحیح ده. ښه، اوس زه غواړم چې د اپریل د میاشتې خرچه معلومه کړم، چې د اپریل په میاشت کې د 3 کسانو چې هر 2 کسان دي څومره خرچه شوې ده که نه، د مې په میاشت کې څومره شوې ده، مارچ په میاشت کې څومره شوې ده. صحیح ده. ښه، زه غواړم دا معلومه کړم. نو دا به زه نه مجبور یم چې دا جمع کوم دا جمع کوم دا جمع کوم، خو زه داسې نه غواړم. راځم د فارمولې برخې ته، په دې کې زه اټو سم کلیک کوم. څنګه مې کلیک کړل راځي ماته 15,000 افغانۍ په اپریل میاشت کې شوې ده. راځم په دې سیل کې کلیک کوم او راځم په دې باندې کلیک کوم، دا جمع شوه. راځم دلته دا جمع شوه او راځم ټوټل، نو دا هم جمع شوه. کلیک انټر په دې ډول سره. صحیح ده. دا ګوره څومره لوی مشکل و او په اسانه ډول سره حل شو. نو داسې تاسو کولی شئ مطلب نمبر جمع کړئ. په دې کې تاسو زیات آپشنز لرئ که نه. کله چې په دې لاندې برخه کلیک وکړئ، اوریج دی، کاونټ نمبر دی، ماکسیمم، مینیمم او اودر فنکشنز تاسو لرئ، همداسې دغه نور تاسو فنکشنز لرئ. صحیح ده. ګوره دلته زه غواړم چې مطلب هغه ماکسیمم ولیو په دغه پیدا کړم، یعنی د خلکو معاشات دي، یا ته غواړې چې هغه لوی معاش کې پیدا کړي، چې څومره معاش مطلب هغه لوی معاش د چا دی او څومره پیسې دي. صحیح ده. یا په دې کې غواړې چې په کومه میاشت کې کوم نفر زیاته خرچه کړې ده که نه، زیاته خرچه څومره ده، نو ته دلته کلیک وکړه او راشه په دې باندې دلته په لاندې برخه کلیک وکړه او راشه دلته وایي چې ماکس. کله چې ماکس کې انټر وي 15,000 په دغه ټوله برخه دای ښیي. صحیح ده. دغه برخه هم ښیي 15,000 په دغه څلورو نمبر کې 15,000 لوی دي. او که ورته وښیي چې زه مینیمم غواړم، یعنی کوچنی معاش کوم دی هغه غواړم، نو راشه په مین باندې کلیک وکړه او انټر. د هم کوچنی نه پوهېږم دی څنګه په دې باندې هغه کو کلیک چې ته غواړې مینیمم پیدا کړې په مین فنکشن باندې په دې ډول سره تاسو دغه ښیي. صحیح ده. ښه، زه غواړم مینیمم معاش پیدا کړم یا مینیمم خرچه پکې پیدا کړم، نو دلته کلیک کوم او راځم چې شته، راځم دلته په دې باندې کلیک کوم او راځم مینیمم ته. کله چې په دې باندې کلیک وکړم موږ ته دغه برخه انتخابېږي، خو دا زه نه غواړم. زه غواړم ورته وایم چې د دغې څخه د ای اوه څخه، یعنی په ای کې او دغه اووم پارچ د دې څخه تر ای 2 پورې تر 9 پورې دا په دغه برخه کې زه غواړم چې ټیټ مطلب خرچه پیدا کړم. صحیح ده. نو تاسو به دلته ګره ای اوه ته لیکلي دي. صحیح ده. نو تاسو به دغه فول کالم کېږدئ او فول کالم چې تاسو کېښود هغې څخه وروسته به تر څو پورې ته غواړئ، زه دغې 9 پورې غواړم، بس انټر وي 3,000 ده. نو ګوره 3,000 ته 9,000 او 3,000 کمه ده، ځکه یې ماته 3,000 وښوده. همداسې دلته نورې فنکشنز دي، کاونټس نمبر دی، مطلب ته غواړئ چې کاونټس نمبر کې، نو ته به دلته کلیک وکړې، را به شي دلته کاونټس نمبر، نو موږ ته وي 3 دي. صحیح ده. مطلب دا 3 روګان دي یا 3 دانې کاونټس دي، دا راته وشمېرو. اوریج ته پیدا کول غواړئ، نو اوریج پیدا کړو. نو په دې ډول سره دا مختلف کارونه ترسره کوي. هغه ستاسو تر استعمال پورې فرق لري چې تاسو په کوم ځای کې کار کوئ او څنګه ته کار کولی شئ. ته غټه صفحه کې هم دغه کار ترسره کولی شئ. نو ملګرو که ویډیو مو خوښه شوي له ملګرو سره شیر کړئ. د خدای په امان ښه.